زه د سودم ستورو ته د زړه د ویښ نه هرکلی وایم چې داسې خو چېرته په خیر آباد کې نه شوي که دا نن چې موږ له کوم عزت راوبخو موږ د دې ډېر مشکور یو. زه چې په 1987 کې دې سکول ته رالم نو په دې کې سانو کا غونډه واقعات لومبۍ چې رالم نو د هډ ماسټر دور د مصطفی صاحب دور ختم شو، صاحب رزاق صاحب لومړنی پرنسپل راغی. 3 کاله تیر شو کله چې دی په اعداد د رستم سودم ستوري چې کوم دی چې دی په 90 کې په هغې کې موږ په صوبه سرحد کې د جنگلاتو فرست انعام واخیست 20,000 روپۍ. او کله چې لږ وخت تیر شو نو په علاقو کې په مردان ډسټرکټ کې د ګډ پرنسپل ایوارډ چې کوم دی هغه درویش خان صاحب ته میلاو شو، ما واخیسته چې هغه یې ورشه خلیقه بادره راویښله. په هغې پسې پس د خیر آباد سکول چې موږ په روانېدو کې شو نو په 17-18 کې دا ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول شو. ځوان راغلی وم بوډا شوم او دې ځوانۍ ته راورسېدو چې کله 2019 راغی نو یو شاګرد ما ووه هغه حافظ و، ما هغه بیا جړل نو ما ته یې جاړم او زه به تا پاس کوم. هغه نور هلکان راته ویې شاګردانو وی سرجي موږ دې هم شاګردان یو موږ هم پاس کا. نو وایم ښه. نو د 2019 کرونا راله اول نه والې تر 14مه پورې ټول کلاسونه مې پاس کړم. ته یو یاد دی ما د لغون کلاسونه پاس کړم او د هغې نه پس بیا څه وشو چې کله زما ریټایرمنټ رانږدې شو چې 3/1/2022 راته د هغې نه مخکې د دسمبر چوټیانې چېرته نه وې ختمې شوې هغه پاتې شو. ولې وی چې خلیق زموږ نه ځینو دا زموږ د خیر آباد د خیر آباد سکول لپاره دا جایز نه ده. نو زه پاتې شوم په چوټیانو کې چې کله 3 تاریخ راغی چوټیانې وشوې. څنګه چوټیانې وشوې؟ د اول نه والې تر 1400 پورې غونډ پاکستان په چوټۍ شو چې خلیق ځي د خیر آباد نه. نو مطلب دا دی دا چوټیانې ټول والی. نو ما ورپسې دې پسې یاد وکړو چې زه که لیټر کېدم نو ما هغه شاګردانو ماله چیک کړی وی په 35 سال بعد وي ده د پیالې ته لاس کړو چې چی اوس کله دلته ما ډوډۍ کړي دي خو خوړلې مې نه دي. زما ملګري ټول ګواه دي. دا د سودم ستورو دا ریکارډ زما مات کړ چې نن ما په خیر آباد سکول کې روټۍ وخوړه. ډېر لوی اعزاز دې موږ له راکړو. الله دې دې عزتمند کړي. غوښه مې ونه خوړه ساګ مې وخوړه خو لکه چې څه پکې وي انور اقبال صاحب وایي چې څه پکې دي هغه وخورئ که خوار شي موجود و که نه. دې چې کوم کړاو کړی الله دې دې له د هغې صلاح او دغه ورکړي. نو ما هغه شعرونه په دې پسې ویلي ما خو څه بل څه دي وکړي خو په هغې کې مې دا وي چې ګرانه خیر آباده ستا څه فیصله ده نن کړې مې د ګرانه دا رنګې ګیله ده نن خیال زبون زبون شو دا ژوندون به څه کمه نه کمه زه نه کمه زه انتظار نه کمه دا رنګې په یاد کې شپې ورځې به څه کمه. نو زه به دې ته دا ووایم چې ستاسو د ښایست ګلونه ډېر دي خو جولی مې تنګه. زه به کم ټولوم کم شاګرد به زه رانږدې کوم خو خفه کېږئ مه که درون رسېدم خو در رسېدلی به یم خو که درون نه رسېدم مخکې چپه مې خوړلې وه نو بیا به راته د هغې معافي کوئ. زه ستاسو ډېر مشکور یم. موږ لایق څه خدمت راځي. موږ به هر وخت تیار یو. د انور اقبال خبره چې کونه ټینګه کوې نو شکر دی. شکور صاحب خو مو ته ووایي خو زه مو ته یم چې مشران نه چیړو او چې موږ له کشرانو شمشاد صاحبي ته خو هلک یم میرزالک یم خو هم د بوډاګانو ملګری یم او هم د ځوانانو ملګری یم ځکه چې 22 کې لاړم. نو موږ به دې ته انشاءالله تیار چې څوک تاسو غواړئ که زموږ په وینه ستاسو کار کېږي موږ به یې درکوو او الله یې تاسو ډېر عزتمند کړي او ډېر لوی مقام دې در الله درکړي چې کوم ځای ته رسېدلي هغه آصف یوسفزي به مو وی خلیق استاد به وی چې دنه به سټار جوړېږي وي نن زما نه سټار جوړ دی. وی سرجي ما کې څه فرق و مې ستا به جبان خطا وی بلکل جي وی اوس مې اوس ورته داسې خبرې کوې چې خو مال هم نه راځي. زه په آخر کې دې ته بیا ډېره مننه او شکریه چې تاسو موږ له دومره عزت راکړو. دا واحد په لومړني ځل موږ په خیر آباد کې دا پوزیشن ولیدو. ډېره مننه. الله خوشحاله.